خوست کې د خوړو او درملو د کنټرول امریت له لورې له پاکستان څخه راوارد شوي خوراکي توکي چې له معایناتو وروسته به کیفیت او پر وخت تیر وختل بیرته پاکستان هیواد ته واستول. د دغه امریت مسؤلین وایي چې نیول شوي بې کیفیت او پر وخت تیر خوراکي شیان د تیرو 5 میاشتو په موده کې د خوست ښار په دوکانونو او بار وړونکو موټرو کې نیولي وو. چې تر اوسه پورې 4598 په حدود کې غذایي مواد او 1404 بورۍ او 4 سطله او 1000 بوتله شربت چې موږ د دغه سیمپل مرکز ته لیږلی و کیفیت یې منفي ارزول شوی و بیرته پاکستان ته مسترد کړي دي. ولسي کسانو بیا د خوړو او درملو د کنټرول امریت دغه کړنه وستایله او له تجارانو یې غوښتنه وکړه چې هیواد ته له بکیفیته خوراکي شیانو راوړلو ډډه وکړي. باید موږ داسې مواد ورو چې هغه د موږ د وطن دکاندارانو او تجارانو په ګټه وي او د وطن په ګټه وي. که دغه اوس چې اقدام وکړو موږ یې ډېر ستایو. باید هر وخت زموږ د افغانستان ولس سره د رقم چلند وشي چې د بېکیفیته مال بیرته خپل هیواد ته هر هیواد چې وي ورته ستون شي. له دې وړاندې هم دغه امریت 2000 کرتنه بېکیفیته ژاولې او د ماشومانو خواږه چې تجارانو له پاکستان هیواد راوړي وو بیرته یې ورواستول او موده وړاندې بیا 8 ټنه پر وخت تیر خوراکي شیان یې چې خوست کې نیولي وو هم وسوځول.